سر دا ورب فارم څه ته وایي؟ د دې په باره کې زه ډېر زیات کنفیوز یم چې دا ورب فارم اخر څه شی دی او که نه او ما ته د دې په باره کې پته نه لګي چې دا ریګولر ورب څه ته وایي او ایرریګولر ورب څه ته وایي. زه خو هم نن به دا ډسکس کوو. بالکل صحیح ده، خو ما ته خو دا هم پته نه لګي چې دا فرست فارم څه ته وایي، سیکنډ څه ته وایي او تھرډ څه ته وایي. نو د دې مطلب دا دی چې دا ستاسو دپاره یو ډېره غټه مسله ده. دا تاسو ته یو غټ تکلیف جوړ شوی او تاسو ته هم مطلب هر څوک وایي دلته فرست فارم ولګوه، دلته سیکنډ فارم ولګوه، دلته تھرډ فارم ولګوه، خو څوک هم دا نه وایي، څوک هم دا کلیر کوي نه چې فرست سیکنډ تھرډ فارم دا څه ته وایي او تاسو څنګه دا پیژندلی شئ چې دا فرست فارم دی، دا سیکنډ فارم دی، دا ریګولر ورب دی، دا ایرریګولر ورب دی. د دې خو همدغه مطلب شو چې یو کس جنګ ته ولېږي بغیر د وسلې نه، نو آیا دا کس به جنګ وګټي؟ بالکل نه. دا کس به په هماغه ځای کې هلاک شي، ځان به تباه او برباد کړي. نو که چېرته تاسو ته د دې په باره کې پته نه وي چې ریګولر ورب څه ته وایي، ایرریګولر ورب څه ته وایي، فرست سیکنډ تھرډ فارم او داسې ډېرې نورې خبرې دي، که چېرته تاسو د دې په باره کې پته نه وي نو آیا تاسو به یو جمله په خپله جوړه کوئ؟ بالکل نه، هېڅکله هم نه. نو د دې لپاره انشاءالله نن په دې ویډیو کې به زه دا مکمل کلیر کوم، تاسو ته به ډېر په صفا الفاظو کې وایم چې د ورب فرست سیکنډ تھرډ فارم دا څه ته وایي، تاسو څنګه کولی شئ چې دا په خپله وپېژنئ، په خپله جوړ کړئ. او انشاءالله دې سره سره به درته دا وایم چې ریګولر ورب، ایرریګولر ورب او داسې ډېرې خبرې به درته کوم چې هغه ستاسو لپاره ډېرې زیاتې بنیادي او ډېرې زیاتې ضروري او لازمي دي. So guys, if you want to take your English to the next level, then I highly recommend you دغه ویډیو تر اخره پورې خامخا وګورئ ځکه چې نن دا ویډیو ستاسو دپاره ډېره مفیده ده. Alright guys, again here we go. Number 1. Now in step number 1, we are just going to glance on the word verb. That word is verb. د ټول نه مخکې به موږ دا زده کوو چې ورب څه ته وایي. دا تقریبا موږ په ډېرو ویډیوګانو کې ډسکس کړی هم دی. که درته پته وي بیا هم ورته لږ شانتې وګورئ. ورب ویل کېږي یو کار ته. اوس د هر یو کار یعنی د هر یو ورب درې قسمونه دي. یو ته ویل کېږي فرست فارم، یو ته ویل کېږي سیکنډ او یو ته ویل کېږي تھرډ. لکه فار ایگزامپل دلته موږ سره یو جمله ده I go to school. زه سکول ته ځم. نو په دې کې ورب کم یو دی، go. تاسو ته به پته وي go یو ورب دی او دا د فرست یعنی لومبنی فارم لومبنی شکل دی، خو د دې درې شکلونه د هر یو ورب درې شکلونه وي. د دې دویم فارم دی یعنی دویم شکل دی went. درېمې دی gone. د درېیمه یو مطلب دی، یو معنی ده، خو دا په مختلف ځایونو کې استعمالیږي د ټینس په لحاظ سره. بل ورب موږ سره دی eat. eat مطلب خوړل، دا لومبنی فارم دی. دویم فارم دی ate، درېیم فارم دی eaten. eat، ate، eaten. دا د مختلف فارمونه دي، مختلف شکلونه دي. Number 2. Now in step number 2, we are gonna learn something even more important, something even crucial. And that is what are actually the regular verb and what are the irregular verbs. مطلب تاسو به ډېرو ځایونو کې اورېدلی وي چې دا ریګولر ورب دی، دا ایرریګولر ورب دی، خو زما یقین نه کېږي که چېرته تاسو ته د ریګولر او ایرریګولر ورب باره کې صحیح معلومات وي چې دا څه ته وایي او څنګه تاسو په خپله پیژندلی شئ چې آیا دا ریګولر ورب دی او که ایرریګولر ورب دی. نو دا ځان سره په یاد ساتئ. وربس چې کوم دي دا په دوو ګروپونو باندې تقسیم شوي دي، یو دی ریګولر وربس، یو دی ایرریګولر وربس. لکه څنګه چې تاسو په ځناورو کې زده کړي وو چې دا ورټیبریټ دی او دا انورټیبریټ دی. خیر د هغې باره کې موږ خبره نه کوو، دلته موږ خبره کوو د ورب باره کې. نو همدغه شان همدغه رنګې ورب هم په دوه ګروپونو کې تقسیم شوي دي، یو دی ریګولر ورب او بل دی ایرریګولر ورب. اوس ریګولر ورب څه ته وایي، ایرریګولر ورب څه ته وایي؟ نو د دې پیژندلو خو ډېره زیاته اسانه طریقه ده. صرف او صرف دا ځان سره په یاد ساتئ، دا ځان سره په ذهن کې ونیسئ چې کله هم د یو ورب سیکنډ او تھرډ فارم دواړه په ایډي باندې ختم شي نو دا کوم ورب دی؟ دا ریګولر ورب دی. د ریګولر ورب سیکنډ او تھرډ فارم مطلب دویم حالت او دریم حالت دا په ایډي باندې ختمیږي. کله چې د یو ورب دویم حالت او د دریم حالت په اخره کې ایډ راشي نو ستاسو ذهن ته اتومیټیکلی دا راتلل پکار دی چې دا ریګولر ورب دی، دې ته ریګولر ورب ویل کیږي. فار ایگزامپل دلته موږ سره یو لفظ دی پلی. د پلی مطلب دی یو لوبه کول، کرکټ، هاکی وغیره چې هر څه وي، دا لومبنی فارم دی. د دې نه به اوس موږ سیکنډ او تھرډ فارم څنګه جوړو؟ د دې په اخره کې به موږ لګوو ایډي، پلیډ
او دا سیکنډ فارم شو. اوس تھرډ فارم کوم یو دی؟ پلیډ، یعنی پلی پلیډ پلیډ. اوس که تاسو دلته لږ غور وکړئ د سیکنډ او تھرډ فارم د دواړو په اخره کې راغلي دي ای ډي، نو دا ریګولر ورب دی. تاسو ویلی شئ چې دا ریګولر ورب دی ځکه چې د سیکنډ او د تھرډ فارم په اخره کې ای ډي راغلی. همدغه شان دلته موږ سره یو بل لفظ دی ټاک. د ټاک مطلب دی خبرې کول. نو د دې سیکنډ فارم سره ټاکډ، تھرډ فارم ټاکډ. د دې په اخره کې ای ډي راغی، دا کم ورب دی؟ دا ریګولر ورب دی. دریم اگزامپل واک، WALK واک. د دې سیکنډ فارم سره walked، تھرډ فارم walked. سیکنډ فارم هم walked دی او تھرډ فارم هم walked. خدا خو صحیح شو. دا خو تاسو ته پته ولګېده چې ریګولر ورب دې ته وایي چې د هغې سیکنډ او تھرډ فارم په ای ډي باندې ختمیږي، د هغې د سیکنډ او تھرډ فارم په اخره کې ای ډي راځي. خو اوس ایرریګولر ورب څه ته وایي؟ نو په یاد ساتئ چې د ایرریګولر وربس اصول نشته. مطلب صرف او صرف دا ځان سره په ذهن کې یاد ساتئ چې کله د یو ورب په اخره کې د یو ورب د سیکنډ او د تھرډ فارم په اخره کې ای ډي رانشي، نو دا کم ورب دی؟ دا دی ایرریګولر ورب. چې ای ډي ورکې راله ریګولر ورب، چې ای ډي ورکې رانله ایرریګولر ورب. بس همدومره په یاد ساتئ. اوس دې خوا وګورئ، گو. گو موږ سره یو ورب دی، د دې سیکنډ فارم سره وینډ، تھرډ فارم سره گون. گو وینډ گون. په درېواړو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. درېواړه د یو بل نه مکمل بدل دي په سپیلنګ کې. بل ورب ته وګورئ، ایټ. د ایټ مطلب دی خوړل، د دې سیکنډ فارم دی ایټ، تھرډ فارم دی ایټن. د درېواړو یو مطلب دی. د ګرامر په لحاظ سره بدل بدل ځای کې استعمالیږي. دا به درته زه لږ وروسته وایم. په سپیلنګونو کې ډېر زیات فرق دی. په اخره کې ای ډي نه ده راغلی، نو دا ایرریګولر ورب دی. که چېرته دې په اخره کې ای ډي راغلی وی نو بیا به موږ ویلی چې دا ریګولر دی. خو دې ته موږ ریګولر ځکه نشو ویلی ځکه چې د دې په اخره کې ای ډي نه ده راغلی. ایټ، ایټ، ایټن. بل اگزامپل سپیک. سپیک مطلب ویل. نو سپیک لومبنی فارم دی سپوک، سیکنډ فارم دی سپوکن، تھرډ فارم دی. ورته وګورئ په سپیلنګونو کې د ځمکې او د اسمان عمره فرق دی. نو دې ته ویل کېږي ایرریګولر ورب. خو اخر ولې ورته ایرریګولر ورب ویل کېږي؟ ایرریګولر ورب ورته ځکه ویل کېږي چې د دې په اخره کې ای ډي نه ده راغلی. د ایرریګولر وربس اصول نشته، کله به په اخره کې څه راشي، کله به څه راشي. دا د دوی خپله خوښه ده. دا خو صحیح شو. زما دا پوره یقین دی چې تاسو به دا مکمل پته لګېدلی وي چې ریګولر ورب څه ته وایي او ایرریګولر ورب څه ته وایي. خو اوس راځئ یو لس سیکنډه بل څه ته ورکوو چې هغه ډېر زیات اهم، ډېر زیات امپورټنټ دی او اسانه هم دی. مطلب تاسو به دا اورېدلی وي چې بیس فارم، پاسټ فارم او پاسټ پارټیسیپل. خو کمتره خلک د دې په باره کې ډېر زیات کنفیوز دي، هغوی ته دا پته نه وي چې بیس فارم څه ته وایي، پاسټ فارم څه ته وایي، پاسټ پارټیسیپل څه ته وایي. د دې عمدغه مطلب دی فرسٹ فارم، سیکنډ فارم او تھرډ فارم. مطلب که چېرته تاسو د چا نه واورئ بیس فارم ولګوه، نو مطلب یې دا دی چې فرسٹ فارم ولګوه. بیس فارم یا فرسٹ فارم د دواړو یو مطلب دی. یا که چېرته تاسو واورئ چې پاسټ فارم ولګوه، پاسټ فارم مطلب یې سره سیکنډ فارم یعنی دویم حالت. یا که چېرته تاسو واورئ چې دا پاسټ پارټیسیپل دی یا پاسټ پارټیسیپل دلته استعمالیږي، دلته ولګوه. نو د دې مطلب دا دی چې دا تھرډ فارم دی یعنی دریم حالت دی. صرف دا په ذهن کې ځان سره یاد ساتئ. دا ډېر زیات اسان دي خو هر څوک دا وایي. څوک دا نه وایي چې تھرډ فارم ولګوه. کمتره خلک وایي تھرډ فارم ولګوه، زیاتره خلک وایي پاسټ پارټیسیپل ولګوه. نو دا هم ځان سره په یاد ساتئ. نمبر تھرډ. Now in step number third, I'm going to make it clear. I'm going to make it completely clear that where should you use which form of verb. So like most of the people ask us over and over again. زیاتره خلک زموږ نه دا پوښتنه کوي او بار بار کوي چې مطلب فرسٹ فارم دی، سیکنډ فارم دی، تھرډ فارم دی. نو دا فرسٹ فارم په کوم ځای کې استعمالیږي، سیکنډ فارم په کوم ځای کې استعمالیږي او تھرډ فارم په کوم ځای کې استعمالیږي. نو که چېرته تاسو دا غواړئ د دې لپاره تاسو ته پکار دي چې ټینسونه زده کړئ کوم چې موږ سټارټ کړي دي. موږ په پرزنټ انډیپینډنټ ټینس باندې، په پرزنټ کنټینیو باندې، په پاست کنټینیو باندې خود تفصیلي ویډیوګانې جوړې کړي دي. هغه ګورئ، هغې سره مو ستاسو کنسپشن کلیر شي. خو په دې کې به درته زه لږ شانتې ډیټیل درکړم، لږ شانتې معلومات به درته درکړم. فار ایگزامپل څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، دلته موږ سره یو ورب دی، د هغې درې واړه حالتونه تاسو ته ښکاري.
sent send sent لومبنی فارم دی sent دویم فارم دی send او دریم فارم دی sent درې مطلب دی لیګل پیغام لیګل که هر څه وي خو بس لیږلو ته ویل کېږي send اوس که زه چېرته داسې وایم چې زه هغه ته هره ورځ پیغام لیږم میسج ورته کوم نو زه به څه وایم زه به وایم I send him message every day I send him a message every day مطلب یې دا دی چې هغه ته زه هره ورځ یو پیغام یو میسج ورته لیږم بیا که زه چېرته داسې وایم چې ما هغه ته میسج ولیږو زه به بیا وایم I send him a message I send him a message مطلب دا شو چې هغه ته ما میسج ولیږو په دې کې send راغلی یعنی سیکنډ فارم دی پاسټ فارم دی او دا پاسټ انډیفینټ ټینس دی مطلب دا دی چې هغه ته ما میسج ولیږو یا که څوک چېرته داسې ویل غواړي چې هغه ته ما میسج لیږلی دی I have sent him a message I have sent him a message هغه ته ما میسج لیږلی دی نو دا په دریم نمبر دا سنټنس چې تاسو ته ښکاري دا د پریزنټ پرفیکټ سنټنس دی په دې کې موږ دریم فارم استعمالوو نو د دې اگزامپل مطلب دا دی چې دا مختلف ورب چې کوم دي دا په مختلف ځایونو کې استعمالیږي او دا د مختلف وختونو او زمانو طرف ته اشاره کوي نو که چېرته تاسو دا غواړئ چې په دې باندې ځان مکمل پوه کړئ نو بیا د دې لپاره ټینسونه زده کول لازمي دي ټینسونه موږ انشاءالله سټارټ کړي دي ډېر ویډیوګانې اپلوډ کړي دي او نورې به هم انشاءالله اپلوډ کړو که چېرته تاسو دغه یو څو ویډیوګانې وګورئ نو انشاءالله دې سره به ستاسو کنسپشن مکمل کلیر شي چې کوم ورب کوم ځای کې استعمالیږي اوس دلته موږ سره یو شارټ شانتي یو وړه شانتي سټوري ده چې دا ډېره زیاته انټرسټینګ ده دا د یو منګکوري او د شعر په باره کې ده د دې کیسې د کتلو نه بعد د اورېدلو نه بعد ستاسو علم کې به نوره هم اضافه وشي د ریګولر او ایریګولر ورب په باره کې نو اوس راځئ چې کیسې سټارټ کړو او مزه ترې واخلو The Lion and the Mouse د سټوري نوم دی یعنی یو شیر او منګکوری لاین ویل کېږي شیر ته موس ویل کېږي منګکوري ته One day یوه ورځ A lion was asleep یو شیر اوده under لاندې a shady tree د بوټي د ونې د سوري لاندې مطلب یوه ورځ یو شیر د ونې د سوري لاندې اوده Suddenly एकदम یا اچانک A mouse came there هلته یو منګکوری راغی وی एकदम هلته یو منګکوری راغی and began to run all over the lion's body سوی وی منګکوری راغی او د شیر د وجود د پاسه ګرځېدل شروع کړل لاول دې ته وګورئ came د came مطلب دی راتلل mouse came منګکوری راغی دا د come second form دی come came come لومبنی فارم دی come یعنی راتلل came راغی او دریم فارم هم come دی نو دا irregular verb دی ځکه چې دې په آخر کې ایډي نه ده راغلی بیا and began او شروع یې کړه began چې کوم دی د begin second form دی د begin مطلب دی شروع کول began شروع یې کړو او began یې چې کوم دی د third form دی نو begin began او begun نو دا هم irregular verb دی ځکه چې د دې په آخر کې ایډي نه ده راغلی to run all over the lion's body د شیر د وجود د پاسه The lion woke up شیر را پاسېدو and caught the mouse او منګکوری را ګیر کو وی په همدغه ټیم کې شیر را پاسېدو او منګکوری غریب یې را ګیر کو دلته چې کوم دی woke up د woke up مطلب دی را پاسېدو دا د wake up second form دی او د third form دی woken up یعنی wake up را پاسېدل woke up را پاسېدو woken up د third form دی یعنی past participle دی third form ویلی شي او past participle هم ورته ویلی شي بیا caught the mouse نو caught مطلب دی ګیرول یعنی منګکوری ګیر کو خو دا د کیچ کرکټ کې چې کیچ اخلي دا د هغې سیکنډ فارم دی د کیچ مطلب دی راګیرول د کاټ مطلب دی راګیرې کو او د دې تھرډ فارم هم کاټ دی یعنی کیچ کاټ کاټ دا هم irregular verb دی ځکه چې دې په آخر کې ایډي نه ده راغلی د ماوس منګکوری he was just going to kill the mouse او بس شیر منګکوری مړ کو when it implored کله چې دې سوال زاری شروع کړه چا سوال زاری شروع کړه منګکوری سوال زاری شروع کړه implored دا implore سیکنډ فارم دی چې مطلب یې سوال زاری کول منت کول د دې تھرډ فارم دی implored یعنی implored
د امپلور مطلب دی سوال جاری کول د امپلورډ مطلب دی سوال جاری وکړه او امپلورډ د تھرډ فارم دی یعنی پاست پارټیسیپل دی او کینګ اے بادشاہ پلیز لیټ می گو مهرباني وکړه ما پرېږده چې ځم پلیز مهرباني وکړه لیټ می گو چې لاړ شم لیټ چې کوم دی دا د لیټ سیکنډ فارم دی مطلب لیټ فرست فارم هم دی سیکنډ فارم دی او تھرډ فارم هم دی او د دې مطلب دی پرېغوستل پلیز لیټ می گو مهرباني وکړه ما پرېږده چې ځم I will repay for this kindness one day یو ورځ به زه هم تا ته ستا د دې مهربانۍ بدله خامخا درکم I will repay دا فیوچر ټینس دلته کې استعمالیږي او د دې په باره کې به انشاءالله موږ ډېر زر ویډیو اپلوډ کړو د لاین لیټ اټ گو او شعر چې کوم دی هغه یې پرېغوستو لیټ بیا راغلی دی نو د دې فرست فارم لیټ دی سیکنډ فارم لیټ دی او تھرډ فارم هم لیټ دی او دا ایریګولر ورب دی ځکه تاسو ته ښکاري چې د دې په اخر کې ای ډي نه ده راغلی شعر چې کوم دی بس منګکور یې پرېغوستو چې ورځه After a few days او یو څو ورځې وروسته the lion was trapped شیر گیر شو in a net by the hunter و یو څو ورځې وروسته شیر چې کوم دی دا شکاریانو په جال کې گیر کو کوم دی چې گیر کړی دی دا وګوره څنګه چې تاسو ته ښکاري شیر شکاریانو گیر کړی په جال کې trapped چې کوم دی دا د ټریپ سیکنډ فارم دی د ټریپ مطلب دی ګیرول ټریپ مطلب دی گیر شو in a net په یو جال کې نیټ ویل کېږي جال ته بای د هنټر شکاریانو و شکاریانو شیر په یو جال کې گیر کو د ماوس واز نیر بای او همدغه ځای کې منګکورې هم و دا منګکورې ورسره خوا کې دی نیر بای مطلب نږدې د ماوس واز نیر بای په همدغه ځای کې منګکورې هم و it cut the threads of the net with its sharp teeth and the line got free it cut و دې کټ کو کټ دې مطلب دی کټ کول فرست فارم هم کټ دی سیکنډ فارم هم کټ دی او تھرډ فارم هم کټ دی تھریډس تارونه دغه تارونو ته ویل کېږي تھریډس مطلب تارونه او د چې دا ایس ورسره نه بیا د دې مطلب دی تار آف د نیټ د دغه جال د جال تاسو ته ښکاري with its sharp teeth شارپ ویل کېږي تیره ته او په تیره غاښونو باندې دې دغه جال کټ کو and the lion got free او شیر آزاد شو got چې کوم دی د get second form دی او د third form دی gotten یعنی get got gotten free آزادول moral do good and have good وی ښه کوه او په بدله کې به تا سره هم ښه کېږي مطلب شعر چې کوم دی منګکورې پرېغوستو او یو ورځ منګکورې هم راغی د شعر زندگی بچ کړه نو شعر ښه وکړه منګکورې هم ورسره ښه وکړه او زه امید کوم چې د هغې سټوري نه دغه کیسې نه به تاسو فایده اخیستې وي څه نوي څه به هم ترې زده کړي وي او د ریګولر او ایریګولر ورډ باره کې به ستاسو کنسپشن هم کلیر شوی وي